سړی به پوښتنه کوي تا ته به یې آزاده د تا کوم عقیده لاسه هغه دین هغه نظریه چې هغه دپاره د علي لوڼو چادر قربانونه درته څه وکړو قربان حسین وی هم درته د علي لور څوره قرباني ورکړې دی بابا اورېدا ټکې هاي هاي نو ایس د علي لور دوره قرباني ورکړې دی ایس کله شام ته حسین لاړ شام ته حسین نیزه باندې لاړ عاشقانی موجود وو خو حسین چا نه پیژندل وی هم درته ویل عاشقان مایل ورکي وو دا حسین ولید خو حسین یې نه پیژندلو یې ځکه نه د حسین چهرې باندې داسې ګردونه وو شام چولو کې چا حسین نه پیژندل د ټکې د ارمان واوره بیا فریاد وکړه واوره د ټکې واوره شام چولو کې حسین چا نه پیژندل د مدینې چولو کې د علي لور چا نه پیژندل میرے سره بیا حسین ولی اللہ دبارا اندی دین اندی اصول دبارا سورا تکلیف دیر گا اس کلا مدینے تراغ لگا ایڑا گوے جہان اس دا مدینے خز اوزر پارا رواتلی دی خود بیبیانو مانز کے ساری دی اچانک کی دا اکبار نور نا پختنا وکا بی بی متویا تاسو سارا دا مو مشرا ورمن لارا وغا چیتا ایسا علی مشر لور آواز وکو او د مدینه خزو زرا غلی هم آئے ہائے نو روح کو بدن کے اشتانے خمڑا غلی راغلا بی بی د مدینه خزو نه پیژاندلا خو ورمنه ګیلا نه دی کړي دوستانو ګیلا نه دی کړي اځکلا د حسین کور نه درورې زو د بعد ورمنه راغا اخیره ماقام دی ورونو بیا پرې بیا الله اځکلا دریم اورېز و ځکلا خپل کور ته راغا کوم ما تاریخ کې داسې ټکی لیدلې دي ورمنه یې څنګه خپل کور ته راناوته کوم څنګه دروازې نه راناوته دیوالت ته مخ کړلو او غزي په خاورو کېناستله بی بی کېناستله ورمن د ځان سره ورو ورو ژاړي زه د نه پوهېږم بی بي د ته کور ته رانوتو سره ویرې کېناستې ویلې ژاړې د حسین کور نه خپل کور پورې راغې ستړي شوې ځکه کېناستلې ای بابا اورې دویم ټکی که د وړو وړو بچیو د لوبو ناخ کې نه ولېدلې ځکه کېناستلې بي بي نه ژاړي هېڅ اچانک عبدالله جان رانوتل والله هغه ټکی زه نه شم کوی ما به ژبه وچل شي هغه جمله زه چېرته کوی شم همت به نشته هغه ټکی درته وکړم اشارې کې درته یم هېڅ عبدالله څنګه راناوته کړم ورته دیایي ورمنې ایړانګ وی جهان خاتون څه ته هار چوک یې کړم که څه د پکار وي د حسین کور به چہری نے نقاب اونچات کرے بی بی نمنا کی سترگی عبداللہ تا وغڑولی دترا زویا دتاور من را گلی عبداللہ جانا دتان بچیو مولا گلی ارمان دتکے دوارے بیا خروخ کی ہوئے وجہ آلا جملہ وارا بی بی روزہ سی عبداللہ جانا آیا عبداللہ سنگی بی بی اوپی جان داکا ترا زویا ورسارا مخامخ کی نستر پخاورو ناستے ورمنی پخاورو ملی ناستے ورمنی پخاورو ملی ناستے اللہ اکبر شنشم کرے زنی تکی نکاؤں زلبد آزار شی زلبد سروے شی واللہ نکاؤں آجولا عبداللہ دورتی ورمنی ما ام نپی جاندہ لے گا عزت علی لور دورتی عبداللہ جانا زد سوچ زایا لام دیرو خالکو نپی جاندہ لام فما چانا گیلا نہ لے کری
عبدالله جانا زه کوفې ته لاړم زه ام حبیبه ونه پېژندله عبدالله جانا زه شام ته لاړم هندا ونه پېژندله زه د کلي درسته لا شولم زه د کلي ښځه ونه پېژندله خو ما ګیله نه دی کړې عبدالله جانا زه خو د تازه چای او څرمېله ونه پېژندله عبدالله دې ورته یې ورمنې ما ګرام نه کړې ګرام به نه کړې زه اشارې کې ټکی کوم الله برداشت مې نه کړې څه ته ورته یې عبدالله جان ته ورته یې ورمنې ګرام به په دې نه کړې چې کله د ما کور نه وتلې ورمنې جامې د نوې چولې بیبي په داسې حال راغلې چې ما نه تللې ملیا د ساما وه بیبي اوس ملیا ماتې راغلې واورې بلکې کې ورمنې چې د ما کور نه تللې د سارګي سوران خو د تورو ده بیبي اوس خو په سپین سار راغلې اخیره ټکی واوره عبدالله ته ورته یو شو نه کوم بله جمله نه کوم ورته کیدای شي زړه د زهیر شي نه کوم درته بله جمله نه کوم زړه به صاف شي خو دا ټکی د ارمان واوره بیا خره وکوکه ووایه اخیره مقام دی کیدای شي د تا د کوکې اواز د حسین کابل ته ورسېږي لږ به د حسین زړه په قرار شي دا جمله واوره عبدالله ته ورته یې ورمنې لږ ماته د کربلا ماتام خو تېرګا که بیبي اڅه اکبر درنه رخصېدلو به څنګه وخت و بیبي اڅه کاسې مې درته ټوکړې ټوکړې راوړی هغه څنګه وخت و ورمنې څه حسین نه مې لیدلې هغه څنګه وخت و یو ماتام بیبي ورته کولو اچانک یو داسې ټکی عبدالله وکړلو څه بیبي مخ وویلو یو درته عبدالله ته ورته یې معامله ما څه نه کې سوال درته کوم بیا خرو فریاد وکړه عبدالله ته ورته یې ورمنې ما اورېدلي دي ته کربلا کې خیمونه بار وتلي بیبي ما اورېدلي دي ته خیمونه بار وتلي دا جمله اورېدلو ورمنې اچاکي وکیله وکیله څه نه ورته عبدالله جانه ته د صرف په دې باندې ژاړې چې الله اکبر عبدالله جانه صرف د په دې باندې ژاړې چې زه خیمې نه بار وتلي وم که عبدالله جانه نه مې واوره زه خیمې نه هم بار وتلي